د نن ورځې مهم تازه او لنډ خبرونه. درنو لیدونکو سلامونه. ویډیو تر پایه وګورئ ترڅو د نن ورځې له حالاتو او خبرونو خبر شئ. د وزیرانو شورا د تازه پریکړې له مخې له دې وروسته په هیواد کې د ځنګلونو وهل، د چارتراشو قاچاق، پلور او انتقال په مطلق ډول بند دي. په پریکړه کې امنیتي او ولایتي مسؤلینو ته سپارښتنه شوې ده چې د دغه کار مخه دې په جدي ډول ونیسي. څو ورځې وړاندې په ټولنیزو شبکو کې د کونړ د چارتراشو د قاچاق ویډیوګانې او انځورونه خپاره شول چې په دغو شبکو کې د یو شمېر کسانو غبرګونونه راوپارول او له طالبانو یې غوښتنه وکړه چې د قاچاق مخه دې ونیسي. ملګري ملتونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر وایي چې که له افغانستان سره په بیړه مرسته ونه شي، د دې هیواد اقتصاد به وپاشل شي او د ژمي له راتګ سره به بشري ناورین رامنځته شي. شاهد افریدي. شاهد خان افریدي وایي چې پاکستان کرکټ ملي لوبډله به د 2009 میلادي کال کارنامه تکراروي او دا ځل به هم د 2021 میلادي کال شلوریز نړیوال جام ګټي. او اخر خبر هم دا چې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقي په مشرۍ پلاوی د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر ملوچ چاوشوغلو سره کتلې دي. ترکی چارواکو د کابل هوایي ډګر د چارو سمبالولو موضوع د یو مهمه موضوع په توګه وړاندې کړې ده او طالب پلاوی هم د دوی په رسمیت پیژندل د یوې مهمه غوښتنې په توګه مطرح کړې ده. په دې کتنه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ له ترکیې افغانستان ته د ترکي هوایي شرکتونو د الوتنو پر پیلولو هم خبرې شوې دي. له تاسو ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر پایه ولیده. د نورو تازه خبرونو لپاره سول افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زنګوله هم روښانه کړئ ترڅو زر خبر شئ. تر بیا مو الله مل ښه وخت ولرئ.